در مدت بیش از یک سال در برخی مناطق ننگرهار که گروه داعش فعالیت داشت، مکاتب در آن مناطق برای شاگردان مسدود شده بود. باشندگان این مناطق در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که افراد مسلح داعش از مکاتب به حیث سنگر استفاده می کنند. این حقیقت زمانی روشن شد که به روز دوشنبه به لیسه عالی پاپین در ولسوالی حسکمینه رفتیم، جایی که در خط اول قرارگاه افراد مسلح داعش قرار داشت. دیوارهای این لیسه با مرمی سوراخ شده بود و شیشه های آن شکسته بود و تخته، چوکی و سایر لوازم درسی به خاک یکسان شده بود. برید جنرال محمد نسیم سنگین، قماندان لوای اول قلاردوی 201 سیلاب که رهبری عملیات را به عهده دارد، در انگر لیسه پاپین برایم گفت تنها این مکتب سنگر داعشیان نبود، بلکه آنها همیشه از مدرسه ها، مکاتب و خانه های مسکونی مردم به حیث سنگر استفاده می کردند. و نمود تاسیسات مردم همه خانه مسکونی را موضوع خود انتخاب می کنند که ما محدودیت داریم از طرف دولت افغانستان که تا حد نهایی باید ما تاسیسات عامل منفعه را حفاظت بکنیم. از سوی دیگر در منطقه دیسرای لاغرجوی ولسوالی کوت یک مدرسه بزرگ و سابقه که در گذشته در آن نوجوانان درس دین را فرا می گرفتند، در جریان این یک سال از آن به حیث محکمه کار گرفته می شد. ملک حیات بزرگ قومی ولسوالی کوت می گوید در این محکمه تصمیم بر کشتن افراد بیگناه گرفته می شد. نن دا بوکی قسم دی چې خوشاله ګورم، والله چې دا جماعت نن خوشاله ګورم سره د دې چې وړاندې خو پرونه حالت چې رایات کم نو زړه مې وژاړي، دننه مې زړه ژاړي چې پرون دغه ځای کې به زمونږ او ستاسو د بچو په سر باندې محکمه وایي الله دې په شرمونو وشرمېږي، خدای دې دوی هلاک و تباه و برباد کړي. د انسانیت دشمنان، د اسلام دشمنان څو چې په دې ځای کې نو او څو چې وایي نه کړه. از سوی دیگر سلیم خان کندوزی والی ننگرهار میگوید آن از مدارس، مکاتب و خانه های مسکونی مردم که از سوی داعشیان تخریب شده است آن را دوباره بازسازی میکنند. خپل زراعت ته متوجه کیږي، خپل مکتبونه به ان شاء الله دی جوړیږي، ورته د دې مدرسې به جوړیږي، دی جماعتونه به جوړیږي. جنرال محمد ایوب حسین خیل رئیس ارکان نیروهای سرحدی در مناطق شرقی میگوید پس از تصفیه تمامی ولسوالی های ننگرهار با نیروهای دیگر امنیتی به طور مشترک محلات خطر را مسئول می سازند، به خصوص جاهایی که ترس دوباره آمدن داعش وجود داشته باشد. دلته تاسو وینئ چې د دې عملیاتو په راس کې د څلورمې پله لیوا قومندان چې دا یو مسلکي قومندان دا پلان لري، له د سره نور د ننګرهار امنیه قومندان، زموږ قومندانۍ د عامه نظم قومندانۍ ټول په یو مشترک پلان باندې کار کوي. هغه نقطونه چې مخالفین یا داعشیان یا نور مخالفین استفاده کوي، انشاءالله چې هغه به موږ د خپل د ولس لپاره یو مطمئنه فضا جوړه کړو چې زموږ ولسي خلک په ارامه فضا کې خپل ژوند تیر کړي. به گفته نیروهای امنیتی ننگرهار در جریان عملیات جاری بر علیه داعش 90% ولسوالی کوت را پاکسازی کرده و به همین گونه برخی از مناطق ولسوالی حسکمینه نیز از وجود افراد مسلح پاکسازی شده است. آنان میگویند که در نظر دارند تا مناطق دیگر را نیز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی نمایند که در حال حاضر داعشیان در آنجا فعالیت دارند. به اساس معلومات اداره ولایتی ننگرهار در نتیجه این عملیات تا حال حدود 300 داعشی کشته شده و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند.